السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو دوستانو زما چینل ټیکنیکل امید ته پخیر راغلی. زه یم ستاسو ورور ذبیح الله امید. دوستانو په دې ویډیو کې زده کوو چې څنګه کولی شو د خپل یوټیوب ویډیو لپاره موږ خپل ډیزاین کړی کوم بینر چې دی کوم تمنیل چې دی هغه په ویډیو باندې ولګوو. نو دوستانو د دې طریقې د زده کولو لپاره دغه ویډیو مکمله وګورئ او یوه هیله لرم چې زما چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک یې کړئ او له نور ملګرو سره یې شریک کړئ. راځو لومړی ګوګل کروم خلاصو یا میزولا فایرفاکس یا هر یو براوزر چې تاسو ولرئ هغه به خلاص کړئ او په دې سرچ کې به تاسو ولیکئ youtube.com. تاسو ولیکئ youtube.com. چې کله مو دا ولیکه نو تاسو سره به لومړی دغه صفحه چې ده په دې شکل باندې وي. صفحه به په دې شکل باندې وي تاسو سره. نو تاسو به په دغه ځای دغه درې نقطو باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک وکړه بیا به راسئ دغه ځای کې دا خانه چې ده دغه خانه به تاسو انتخاب کړئ. چې کله مو دا انتخاب کړ نو ستاسو به دا صفحه چې کومه ده دا ډیسکټاپ یا د کمپیوټر هغه ته به واوړي، د لیپټاپ سایز ته به واوړي. چې کله دغه صفحه خلاصه شوه نو تاسو به په دغه درې خطونو باندې به آپشن خطونه چې دي په دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک وکړه نو بیا به راشئ په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. دوستانو په سیټینګ باندې چې مو کلیک وکړ نو دلته تاسو یو آپشن وینئ چینل سټیټس اینډ فیچرز. په دې باندې به کلیک وکړئ، په دغه آپشن باندې به کلیک وکړئ دوستان. نو دا به تاسو کریټر سټوډیو ته ویسي. دوستانو دغه کریټر سټوډیو چې ده د یوټیوب سټوډیو چې ده دغه به تاسو په براوزر کې خلاصوئ، په اپلیکیشن کې به یې نه خلاصوئ. نو چې کله مو هلته په فیچرز باندې کلیک کړی وي نو دا په خپله اتومات هغه سیټینګ خلاصوي. چې کله سیټینګ خلاص شو نو تاسو به ګرانو دوستانو دغه دوه آپشنې چې دي تاسو سره به دا ډیسیبل وي، تاسو به دا دواړه آپشنې څه کوئ انیبل به یې کوئ. دغه دوه آپشنې به تاسو انیبل کړئ. کله چې مو انیبل کړ دا لومړی آپشن چې دی تاسو ته د ویډیو اپلوډ کولو، پلی لیست جوړولو او همدارنګه نور ویډیوګانو پلی کولو لپاره دغه فیچرز خلاصوي. او دغه دویم آپشن چې دی دا د 15 دقیقو څخه زیات ویډیو اپلوډ کولو لپاره، د خپل خوښه باندې تمنیل لګولو لپاره، لایف سټریمینګ لپاره او همدارنګه نور زیاتره هغه کوم فیچرز چې دي د هغې لپاره دغه دویم آپشن دی. نو دا به تاسو دواړه انیبل کړئ. چې کله مو انیبل کړه نو په دې سیف باندې به کلیک وکړئ. زما له مخکې نه انیبل دی نو ځکه د سیف آپشن چې دی دا فعاله نه دی. تاسو چې دواړه انیبل کړه نو په سیف باندې به کلیک وکړئ نو ستاسو هغه آپشن د کاسټومایز تمنیل آپشن چې دی هغه به خلاص شي. نو چې کله مو دغه آپشنونه خلاص کړل بیا به خپل کریټر سټوډیو ته راشئ، یوټیوب سټوډیو ته به راشئ. وبخئ دوستانو، چې کله هم یوټیوب سټوډیو ته راغلی کومه ویډیو چې تاسو اپلوډ کړې ده په هغې باندې به کلیک وکړئ. ګرانو دوستانو کله مو چې په ویډیو باندې کلیک وکړ نو دغلته یو قلم په شانتې آپشن دی، د ایډیټ آپشن دی، په دې باندې به بیا کلیک وکړئ. له دې څخه وروسته به بیا په دغه ایډیټ آپشن باندې کلیک وکړئ. دلته وینئ ګرانو دوستانو مونږ ته تمنیل یې راکړل شوي دي 3 دانې اتومات خپله دغه یوټیوب چې دی مونږ ته 3 آپشنه راکوي، 3 تمنیل یې مونږ ته د همدې ویډیو څخه راکوي. نو مونږ کولی شو چې په دې چینج باندې کلیک وکړو او په خپله خوښه باندې له ګیلري څخه چې کوم مونږ په خپله جوړ کړی دی هغه ورته دلته راولو. نو په دې باندې به کلیک وکړئ او تاسو به یو عکس چې دی هغه انتخاب کړئ او بیا به ستاسو په ویډیو باندې همدغه عکس ولګېږي. ګرانو دوستانو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، که چېرته ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک کړئ او چینل ته سبسکرایب کړئ، همدارنګه ویډیو له نورو ملګرو سره شریک کړئ. د الله په امان.